کچره تاسو په خپل تندي باندې د خپل خیل از داسې کېږدئ او دا کلمات درې پیرې ووایئ نو ستاسو دشمن به همیشه دپاره ناکامه شي. دی به تاسو سره دا دشمني پرېږدي او تاسو نه به معافی غوښتلو باندې مجبوره شي. د دې زړه ته به هغه وخته پورې سکون نه میلاویږي تر کوم وخته پورې چې دی تاسو نه معافي نه وي غوښتي. زما عزتمندو نن سبا دا وظیفه هر چا لپاره ډېره زیاته قیمتي او بهتره ده ځکه چې نن سبا انسانان هر انسان د بل انسان نه ډېر زیات تنګ دی پریشانه دی تنه تر دې پورې چې بعضې خلک خو داسې وي چې خپلو وروریانو نه ډېر زیات تنګ وي وایي ورور مې دشمن جوړ شوی دی. زما عزتمندو بالکل اسان ترینه وظیفه ده که دا تاسو وکړه که نه دغه دشمن به مو ناکامه شي او دی به تاسو نه معافی غوښتلو باندې مجبوره کېږي. صحیح شوه جي وظیفه درته درښیم خو وظیفې نه مخکې اول اجازه در کوم ځکه چې اکثره خلک بیا په کمنټ کې رابطه کوي چې موږ ته د دې اجازه شته دی او که نه نو ټولو ته مکمل اجازه ده مکمل اجازه ده خو که تاسو غواړئ چې موږ ته د سپیشل اجازه میلو شي که نه نو بس په دې کمنټ کې سبحان الله ولیکئ او دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ که نه بس ټولو د زما طرف نه مکمل اجازه ده. صحیح شوه جي نو ښه راځو وظیفې طرف ته. کلمه څنګه ده وظیفې طریقې کار څنګه دی نو دا الفاظ تاسو یاد وساتئ یا بدیع السماوات والارض دا چې دی که نه دا به تاسو درې پیرې ووایئ یا بدیع السماوات والارض دا به درې پیرې ووایئ که نه او دې نه پس به د هغه انسان درې پیرې تاسو نوم واخلئ چې چا نه تاسو ډېر زیات تنګ یئ چې چا نه ډېر زیات تنګ یئ که نه د هغې به بیا درې ځل نوم واخلئ دې نه پس به دا تاسو په دې لاس کې ورشوف کوئ په دې ښي لاس کې به ورشوف کوئ که نه بس وظیفه ختمه شوه او اوس دا خبره پکې یاد وساتئ که تاسو ډېرو خلکو نه ډېر زیات تنګ یئ بس عمده وظیفه ده خو چې لاس کې ورشوف کوئ که نه نو د ټولو نومونه به واخلئ چې چا نه تنګ یئ که نه د هغې نومونه به واخلئ او په لاس کې به ورشوف کوئ په ښي لاس کې بس وظیفه ختمېدل دي. ښه دا وظیفه به اوس تاسو کم ټایم کې کوئ نو د دې څه مخصوص ټایم نشته دی چې کم ټایم کې تاسو دا وظیفه وکړه بس دا کافي ده. بس هر ورځ بس صرف یو ځل داسې کوي که نه درې پیرې یا بدیع السماوات والارض دا وایي د دغه انسان نوم اخلي چې جانه تاسو ډېر زیات تنګ یې دشمن مو جوړ شوی دی د هغې نوم اخلي په ښي لاس کې شوف کوئ بس وظیفه ختمېدل دي. څو ورځې چې تاسو دا وظیفه وکئ که نه انشاءالله دغه انسان به الله تعالی تاسو ته نجات درکړي او دی به الله رب العزت تاسو ته معافی غوښتلو باندې مجبوره کړي تاسو نه به انشاءالله خامخا معافي غواړئ. صحیح شوه نو په دې باندې په خپل هم عمل وکئ او نور مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې دا ویډیو هم تاسو ډېره شیر کړئ چې ټول مسلمانان دا وظیفه زده کړي او تاسو ته دعاګانې کوي. الله رب العزت موږ ښه آباد ساته دعاګانې کوي دعاګانې به کوو الله په امان. موږ مسافر یو په سعودي کې کارونه هم ښه دي خو کفیلان پیسې نه راکوي څه وظیفه راته وښایه چې پیسې راکوي کله چې کفیل له ورځي او یا د بل چا سره د عامه خبره هم ده چا سره د پیسې وي فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم وزل یې ووایه د هغه په سینه ورچوف که مهربانه دی الله چې د هغه زړه کې رحم راولي او تا له خپلې پیسې درکړي.